د خوست ولایت د کرکټ لوبغالي په هکله حیرانوونکي معلومات. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرته تاسې زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. د خوست ولایت د کرکټ لوبغالی چې د خوست ولایت اداري کمپلیکس سره مخامخ د خوست ښار سره په 6 کیلومترۍ کې موقعیت لري. دا مهال یې کارونه تر ډیره بریده بشپړ شوي دي او هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د دغه لوبغالي کارونه په 2012 کال کې پیل شوي وو چې په 2014 کال کې لومړنۍ چارې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خوست ولایت والي محمد حلیم فدایي وایي د خوست ولایت کرکټ لوبغالي نیمګړي کارونه به ډیر ژر بشپړ او په دې ولایت کې به د کرکټ لوبې ودې هڅې ګړندی شي. د خوست والي ښاغلي محمد حلیم فدایي د دې ولایت کرکټ لوبغالي څخه د لیدنې پر مهال د جنوب ختیځ زون لپاره د کرکټ بورډ مسؤل خوشحال نیازي او نور مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لوبغالي نیمګړي کارونه د ډیر ژر بشپړ کړي. ښاغلي فدایي وویل هغوی چې د پروژو په وړاندې خنډونه پیدا کوي او هغه شرکتونه چې کارونه نه تکمیلوي جدي چلند به ورسره وشي او څارنوالۍ ته به معرفي شي. نوموړي وویل خوست کې به د محلي کرکټ ودې هڅه ګړندی شي. ورزش ته به د لوبغاړو هڅول، کرکټ کلبونه جوړول او د دوی ترمنځ یووالی راوستلو سره به کرکټ لوبه وده وکړي. خوست والي محمد حلیم فدایي وویل د راتلونکي کال شپږیزې لیګ لپاره د خوست کرکټ لوبغالی آماده دی. هغه وویل د راتلونکي کال شپږیزې لیګ ځینې لوبې به د کابل سربیره په ننګرهار، خوست او یو شمېر نورو لویو ولایتونو کې هم ترسره شي. د خوست ولایت د کرکټ لوبغالی د نندارچیانو لپاره دا مهال یو پوټ څوکۍ لري چې د 20,000 نفرو پورې ظرفیت لري. د دوهم پوټ څوکیو کارونه یې هم په چټکۍ سره روان دي. هر کله چې د دویم پوټ څوکیو کارونه بشپړ شي نو د 20,000 څخه به دغه ظرفیت 50,000 نفرو ته لوړ شي چې دغه یو ډیر لوی ظرفیت دی او راتلونکی کال شپږیزې لیګ لپاره به بشپړ آماده وي. ملګرو، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. له تاسو څخه یوه کوچنۍ هیله کوو، هغه دا چې که چیرته زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ.